بسم الله الرحمن الرحیم. دا ورور پوښتنه کوي بعضې خلک مسجد کې د ځان لپاره ځای معلوموي، څادر یا جای نماز هلته واچوي او بل څوک نه پرېږدي چې په هغه ځای لمونځ وکړي. دا څنګه دی؟ دا دوه صورته لري. یو صورت دا دی چې زه په مسجد کې په یو ځای باندې ناست یم، ضرورت راته پیدا سو، یا مې ګوته وینیسوله یا د بولو څه تنګ سولمه، نو غواړم چې ولاړ سم او دس نه وي که بیرته راسم، نو خپل څادر یا خپل جای نماز مې پر هغه ځای پرېښوي، زه ولاړلم. په دې صورت کې دا ځای زما حق دی چې زه راللم بیرته به زه هلته کښېنم، بل څوک پر هغه ځای باندې نه کښېني. او یو صورت دا دی چې زه مسجد ته نه یم راغلی، زه په دکان کې یم یا په کور کې یم او څوک مې راواستوي چې ته ورسه په مسجد کې زما لپاره ځای معلوم که، او یا دلته چونکې زه همیشه لمونځ کوم دا ځای زما دی. دا صحت نه لري. هر څوک دا حق لري چې پر هغه ځای باندې لمونځ وکړي، د ده جای نماز وراخوا کړي. که یو څوک مسجد ته د ماپښین د لمانځه لپاره راسي، وخت کم وي، نو تحیت المسجد به کوي که د ماپښین سنت به کوي؟ د ماپښین سنت به کوي، په هغه کې به د تحیت المسجد نیت هم کوي. ماپښین سنت به کوي، په هغه کې د تحیت المسجد نیت هم وکړه. الله جل شانه هم د سنتو ثواب درکوي او هم د تحیت المسجد ثواب درکوي، دواړه وکړه. زه 10 لکه افغانۍ لرمه، 2 کاله کېږي د زوی د واده لپاره مې ساتلی دي. اوس حج وکړم که د زوی واده په وکړم؟ حج در باندې فرض دی. مفتي صاحب مخته راسم. مفتي صاحب حج در باندې فرض دی، نو حج به کوې. یو صورت دا دی چې تا د زوی لپاره کوزده کړې ده او د زوی هغه کوزدې ولور در باندې دی، بیا خو ته قرضدار یې، پر تا باندې حج نسته. ځای ورکړه مفتي صاحب، دلته راسه مفتي صاحب. بیا خو پر تا باندې حج نسته، ځکه قرضدار یا پیسې په قرض کې ورکوې. وعلیکم السلام ورحمة الله. بیا خو پر تا باندې حج نسته، ځکه ته قرضدار یې. او یو صورت دا دی چې تا واده نه یې کړی، اراده دي واده ده، نو بیا په دې خاطر باندې ستاسې حج نه ساقطېږي، پر تا باندې حج فرض دی، حج به کوې. بیا چې حج ته ولاړې د الله جل شانو څخه وغواړه چې یا الله وس راکړه چې د زوی واده هم وکړم. زموږ امام د سهار په لمانځه کې سورة البروج ووایه، وشاهدي و مشهود آیت یې پرېښوي، خو په آخر کې یې سجده سهو نه وکړل. لمونځ څنګه سو؟ لمونځ صحیح دی، مشکل نه لري. که چیرې آیت پاته سي یا په آیت کې یو حرف پاته سي، یو کلمه پاته سي، نو زموږ فقهای کرام رحمهم الله فرمایي که چیرې معنا ته نقصان نه رسېدي خو بیا مشکل نشته، او که چیرې داسې و چې معنا ته نقصان رسېدي بیا هم 2 صورته دي. که دا مخکې آیات چې ووایه بیا یې وقف وکړي، بیا یې دا بل آیات شروع کړي، معنا خو غلطیږي. یا کلمه پرېښول وقف یې وکړي، بیا یې دا بله کلمه شروع کړله، نو بیا هم لمونځ صحیح دی. او که چیرې وقف هم نه وکړي او آیت یا کلمه یې هم پرېښول او هغه یې هم متصل وویله، بیا لمونځ نه صحیح کېږي، بیا راګرځېدل غواړي. پوه شوس په مسله باندې؟ نو وشاهدي و مشهود آیات چې پاته دی، په دې کم مشکل نشته، لمونځ صحیح دی. محترمه، د پیچکارۍ لګولو په وخت کې د رګ د معلومولو لپاره چې کومه وینه راباسي، او یا هم د شکر د ټیسټ لپاره چې وینه راباسي، او دس ماتوي که نه؟ دواړو کې ماتي او دس، ځکه هغه وینه دومره ده چې هغه په خپل حال پرېږدي، هغه سیلان کوي، نو دا اودس مات دی. په دواړو صورتو کې اودس به کوې. اودس مې وکړي، اودس مې کوي، مخ او لاسونه مې وینځلي وه چې د غاښو مې وینه راغله، زه اوس د هغه اودس پوره کړم که د سره څه اودس وکړم؟ نو دا اودس ختم سو. نو چې دا اودس ختم سو، چې کوم اندامونه یې پرې وینځلي دي هغه بېرته ولاړله،
نو د سره څخه اودس کول ضروري دي دغه اودس تکمیل هم نه دي ضروري او کې تکمیل وکړي فایده هم نه کوي د یوې ښځې که خاوند مړ شي دغه ښځه د دې میړه په عده کې شي تر څومره وخته پورې پاته کیږي او د مرګ نه بعد هم دغه ښځه قبر ته ورتللی سي که نه 4 میاشتې او 10 ورځې والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرا 4 میاشتې او 10 ورځې دا ښځه په عده کې ده بغیر له ضرورته د کور څخه د باندې نسي وتلی او قبر ته د خاوند هم نسي تللی زما پوښتنه دا ده زما په بدن ویښته غټ دي پښو باندې که په ماشین یې واړه کم ګناه خو نه لري نه لري ګناه خو مثلا داسې کول هم نه دي پکار چې د مخنثینو سره سړی مشابه سي مخنث سره باقي دا یې که دومره غټ وي چې تر حد زیات غټ وي مشکل نه لري شي له وریښتانو سره لمونځ کیږي او که نه چې په تندي پراته وي و کیږي خو کوشش به کوې سجده چې لګوې په داسې انداز به یې لګوې چې د مځکې هغه کلکوالی هغه محسوس کړې او یو هغه دي چې دا بعضې خلکو پیکی جوړ کړي نو بیا په دې خاطر چې پیکی مې خراب نسي ما ځې مځکې ته سر وړي هغه هم وریښتان یې پر مځکه وي تندی په مځکه نه وي بیا صحت نه لري مفتی صاحب مبارکه ستا په حضور کې چې ناست یم او ستا بیانونه اورم لکه دوزخ او جنت چې په سترګو وینم خو له مسجد نه چې ووځم څه شي بیرته رانه هیر سي مشکل نه لري حالات دا په انسان باندې راځي دا زما برکت نه دی دا د مسجد و د مجلس برکت دی او دا ته نیکبخته یې چې د دین په مجلس کې ته د دین د هغه برکاتو څخه برخمن ګرځې یا حضرات صحابه کرامو نبی علیه السلام ته شکایت وکړي ول یا رسول الله چې ستا په مجلس کې یو کیفیت وي چې بیا ولاړ شو بیا بل کیفیت وي په کور کې د ماشومانو سره مصروفه سو د ښځو سره نبی علیه السلام ورته وویل چې که چیرې تاسې همیشه پر هغه حالت پاته سي بیا خو به ملایکې ستاسو سره په لارو په کوڅو کې روغبړ کوي خو دا د حالت دوامداره نه پاته کیږي نو په دې خفه کېږم خو چې په دا مجلس کې د مسجد و د دین په مجلس کې سړي ته دا کیفیت پیدا کېږي دا مغټه خبره ده مفتی صاحب مبارکه زه مجرد یم نصیب مې نه خلاصېږي که یو حلال راته وشی او کار مې نه جوړېږي زه خپله مجرد یم دوه ودونه مې دي مجرد یم خو درېیم څه خو مجرد یم مزید فیهي نه یم که تا ته لاره معلومه وي ما ترې راوښی یو زه یم یو دا مولوي صاحب دی ته خو مجرد یې مولوي صاحب د سیدنا موسی علیه السلام دعا وایه د سیدنا موسی علیه السلام دعا ده چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر موسی علیه السلام چې کله د خپل وطن څخه هجرت وکړي د فرعون څخه ولاړی نو بیا په پردي وطن کې و مسافر و تنها و کور نه و هیڅ نه وه بس تر یو درخت لاندې کښېنستی او دا دعا یې وویل رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نو الله جل شانه د شعیب علیه السلام لور په نصیب کړل د شعیب علیه السلام د لور سره واده وشو نو دا آیات کریمه وایي الله پاک به دې نصیب خلاص کړي څه شي السلام علیکم وعلیکم السلام په گاڑی کې خوب کول سره اودس ماتیږي کنه نه ماتیږي فتاوی دارالعلوم زکریا لیکلي دي چې اصل اودس خود سره څخه ناقض نه دي اودس په هغه صورت کې ناقض دي چې په کوم صورت کې د اوداس د خوب شیمه
خو په هغه صورت کې ناقص دی چې په کوم صورت کې استرخاء د مفاصل راسي د انسان اندامونه دا سره خلاصي او د یو شي د وتلو خطر وي نو کله چې سړی په سیټ کې د موټر ناست وي نو په هغه صورت کې په د وتلو چنداني امکان نه وي چې د انسان د بدن څه وتلی وي البته یو صورت دا فقهاو ذکر کړی دی چې یا یې سر راکښته کړي پر مخ کې سیټ باندې سر شي شا یې پورته او یا یې پښې پورته کړي هغه صورت کې نو بیا امکان شته بیا خوب او دس ماتي او که په عادي حالت ناستې نه ماتي د جمعې د لمونځ مبارک شي بعضې خلک 2 رکعاته فرض لمونځ نه وروسته 4 رکعاته هم فرض کوي څه شي دا نسته بعضې فقهاو لیکلي دي په بعضې وطنو کې چې جمعه نسته نو بیا احتیاطاً پکار دي خو راجح قول زموږ متأخرینو خاص کر علماو د دیوبند خپلو فتاواو کې لیکلي دي چې دا صحت نه لري بس د جمعې لمونځ په خپل ځان کې فرض دی چې هغه ادا سو بیا ځان ته بل ترخه مه وراچوه که څوک ورېنداري تینداري او په کور کې زنانو ته سلام ور اچوي نور په څه نو په څه ډول به یې ور اچوي په څه ډول به یې ور اچوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو به ورته وایي غېږ خو نه پر راګرځي ورېندار ته دې ور واچي په کور کې چې کوم زنانه دي په هغو ته سلام اچولی شي په سلام اچولو کې مشکل نشته د هغو سره دد نه دي پکار پرده پکار ده سلام اچول یا د سلام جواب ورکول په دې کې مشکل نشته د زکات اخري اندازه څومره ده په اړه معلومات راکړه ستا پیسې څومره دي چې زه د زکات اندازه در وښیم زکات خو د پیسو په اندازه وي په لک کې 2.5 زره دي نو بیا د هغه حساب ورته وکړه چې ستا څو پیسې دي په هغه مقدار باندې زکات دي که څوک اسلامي هیواد کې کار نشي پیدا کولی او واده نشي کولی کفري هیواد ته د کار لپاره او یا د واده لپاره تک جواز لري که نه ګورې دا مسله مخکې هم بیان کړې وه یو خدا خبره خلک کېږي دلته کار نه پیدا کېږي په اسلامي هیواد کې کار پیدا کېږي کار سته قناعت نسته کار سته قناعت نسته کم کار چې خلک یې کوي دا اوس په دې سړک باندې چې کم خلک ناست دي کارونه کوي دا ټوله کارونه کوي دا کار زه هم کولی شم خو زه په دې قناعت نه لرم زه ډېرې غواړم یو خبره دا ده او دوهمه خبره دا ده چې په کفري هیوادو کې ګورئ کوم ځای کې چې ستا ایمان ته دین ته ستا د اولاد و تربیت ته خطر وي هغه ځای ته ورتلل نه دي جایز بلکې که ته په هغه ځای کې یې د هغه ځای څخه پر تا باندې هجرت لازم دی هجرت به کوې چې کوم ځای کې ستا دین ته خطر وي ستا ایمان ته خطر وي یا ستا د اولاد و دین ته خطر وي د هغه ځای څخه هجرت زموږ علما فرمایي وایي که په داسې یو ځای کې سړی اوسېدی چې هلته د دین و اکابرینو ته د دین و مشرانو ته بد ورد ویل کېدله هغه ځای هم هجرت ضروري دی هجرت به کوې نو دا چې دا رقم ځای وي چې په هغه ځای کې ستا و دین ته ایمان ته و عقایدو ته و اولاد ته د خطر وي او ته بیا ور روان وي نو ته خپله فیصله وکړه دا به جواز لري که نه ما تاسو ته مخکې هم دا مسله بیان کړي یو څه وخت مخکې ما ته یو چا میسیج کړی و د کاناډا څخه هغه ویل زما زوی دی زه مکتب ته استوم په مکتب کې چې سهار هغه ترانه ورته وایي چې د اول ټوله ماشومان راس ترانه وایي نو هغه وویل چې هغه ترانه چې ورته وایي په هغه ترانه کې یو جمله دا ده چې عیسی علیه السلام د الله پاک زوی دی دا روز وایي نو زما زوی زه اوس څه په وکړم ور وایستم که نه واستم نو ستا زوی به اوس ته که ناست دی مجبوره حکومت دی خامخا به یاستې نو ستا په بچي باندې ته په ماشوموالي باندې دا کلمه ووایه زه نه وایم چې ټول هیوادونه داسې دي خو په کم هیواد کې چې خطر وي هلته ورتګ نه چې هلته یې وځې به او که داسې و چې خطر نه و یا په هغه ځای کې د مسلمانانو یو کلی دی د مسلمانانو یو علاقه ده د مسلمانانو یو کمیونټي ورته وایي یو اجتماع ده خپل لمونځ دی مدرسه سته علما سته ترتیب یا مشکل نه لري تللی شي زما نیا د زړه اپریشن مو ورته کړی دي د دعا طلبګار الله پاک د شفای کامله عاجله دې ته هم ورنصیب کړي او ټولو مریضانو ته مولوي صاحب کله چې زه خپل کار تر یو څه حده مخته بیایم نو هغه کار په نیمه کې پاتې شي
روغ کار می خراب سی ما ته څه کول پکار دي د مور و پلار خدمت وکړه د مور و پلار دعا واخله یاو او دوهم تقوا وکړه ومن یتق الله یجعل له مخرجا الله جل شانه په بند لارې ورته خلاص کی او دوهم ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا الله پاک به سختی ورته آسانه کی چش دی چش در کې توري نو الكيش لنا سفالك خط الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين طول الناس حاضرين بدي طول الناس تقبلك مر طول بطالب علمانك شمارك يا رب العالمين تمر فضائل طالبان مباركي ستا نبي صلى الله عليه وسلم راتويل دي الله مرتر نصيبك زمر طول صلاحيتنا ستا دين د خدمت لپاره قبولك يا رب العالمين زمر طول گناهونه را معافك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين زمر طول مشکلات را فوده پک هغه کس چې نیا اپریشن کړی وي الله شفای کامله ورته نصیب ک ابل ملګری چې واده یې نه درلود یا الله د واده مشکل حل ک یا رب العالمین څومره حاضرین چې ناس دي د چا په زړه کې چې کوم حاجت دي د ټولو حاجتونو را فوده پک یا رب العالمین زموږ مشران چې قبرو کې دي قبرونه د جنت باغچې وګرځوه زموږ پر والدینو باندې رحمتونه نازل ک مغفرت ورته وکړه درجات یې بلند کړي یا رب العالمین یا ارحم الراحمین زموږ د ټولو خاتمه بالخیر وبالایمان وګرځوه یا رب العالمین د ایمان د زوال مو وساته استقامت په دین باندې نصیب ک اتباع د سنت را نصیب ک وصلی الله وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وسلم